بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمانونو او خويندو نن د اغرونو د پاره چې د اغوی د رزق تنګسیا وي. د رزق تنګسیا په هر چا باندې راځي، خصوصا زیات تر خلکه د دې سره مخامخ وي. لیکن نن مې یو ډېره زیاته آسانه او یو ډېره زیاته مجربه وظیفه راوړې ده، نو که دا وظیفه هم په دې ترتیب سره کوئ، الله جل جلاله به تاسو ته د غیب نه روزي درکوي. روزي به درته ډېره زیاته الله جل جلاله پراخه کړي. هغه وظیفه څه ده؟ هغه وظیفه د سورة اخلاص وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو یو ډېره اسانه طریقه ده. بس چې کله کور ته ځې، کور ته د تلو نه مخکې چې کله کور ته داخل شئ، نو ډایرکټ سورة اخلاص وایې. انشاءالله چې په لږ ورځو کې به هم الله جل جلاله روزي پراخه کړي او داسې روزي به درته رب العالمین درکوي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به خم نه تېرېږي. او یو بله وظیفه هم درته هیمه د دې سرې دا بله وظیفه هم کوئ. کم یو انسان چې سورة علم نشرح او سورة کافرون په کثرت سره وایي، یعنې ډېر وایي، نو الله جل جلاله به ده ته د روزې تمامې دروازې کولو کړي. نو ډېر زبردست آسان عملونه دي. دغه دواړه عملونه تاسو روزانه کوئ. یعنې چې کله کور ته راځئ، نو کور ته د راتلو نه مخکې چې کله کور ته رادننه شئ، نو سورة اخلاص خامخا وایئ. او دغه نور چې دی دا کم سورتونه دي، سورة علم نشرح او سورة کافرون، نو دا مو سره وایئ. انشاءالله چې الله جل شانه به درته د داسې ځای نه روزي درکوي چې د ستاسو په وهم ګمان کې خم نه وي.